سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ سي ختمن اوسئ ګران دوستانو ملګرو زموږ نن ورځ بیا کومه ویډیو چې د یوټیوب په باره کې ده خو ډېره مهمه ویډیو ده هر یوټیوبر ورور لپاره د یوټیوب لخوا چې کومه نوې پالیسي په 2023 کال کې اوس تازه راوتلې ده د همدې په اړه ده د دوی لخوا چې کومه پالیسي وړاندې شوې ده تاسو به دا حتما مثال اکسپټ کوئ منئ وي او په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو له همدې طریقه ښیو چې څنګه تاسو همدا اکسپټ کولی شئ مثال منلی شئ په همدې کې ملګرو څو سټیپونه دي څه مرحلې دي هغه به تاسو ترسره کوئ نه وروسته همدغه کومه پروسه چې ده کمپلیټ کیږي سبمیټ کیږي بشپړ کیږي د همدې پالیسي به زه لږ تاسو تشریحات هم درکړم چې د څه په باره کې ده دا د شارټ ویډیوګانو په باره کې ده چې هر کله ستاسو همدا اکسپټ کړئ ستاسو په شارټ ویډیوګانو نه هم پیسې راځي خو بله خبره ته مو هم فهمي که دا تاسو اکسپټ نه کړئ ستاسو چینل هم له منځه ځي مثال دا پالیسي تاسو به حتما منئ په همدې کې خپل ټاکلی وخت دی یو وخت پورې به تاسو همدا اکسپټ کوئ منئ وي که هغه ټاکلي وخت پورې تاسو همدا پالیسي ونه منئ چې ستاسو چینل بیرته ډیمونیټایز کیږي له منځه ځي ښه زه تاسو ته ایمیل هم ښیم تاسو ته ایمیل هم شي ټولو یوټیوبرانو ورونو ته ایمیل هم شوی دی تاسو به لیدلی هم وي بعضې همدغه ایمیل بعضې به نه وي لیدلی زه راځم مثال خپل جیمیل ته تاسو دلته وینئ همدا ډول ایمیل به تاسو ته وشي د پاس تاسو وینئ دلته تاسو وګورئ لیکلی دی یوټیوب کریټر مثال په همدا ډول ایمیل تاسو ته شي مثال تاسو دلته وینئ په همدې به تاسو کلیک وکئ هر کله چې په همدې باندې کلیک وکئ نو تاسو ته دلته څه لیکلي تاسو ووینئ دلته وضاحت هر څه شته په همدې کې زه راځم مثال ښکاته تاسو دلته وینئ کوم واي پي پي پروګرام چې دی د شارټ ویډیوګانې د همدې په اړه دی دلته یې لیکلي تاسو وینئ مثال همدا کومه پروسه چې ده د فبرورۍ په لومړۍ نیټه په 2023 کال کې شروع کیږي ستاسو په ویډیوګانو نه مثال اعلانات راځي پیسې به ګټل کیږي په 2023 کال کې لومړۍ نیټه همدې څخه وروسته مثال لاندې یوه ډېره مهمه خبره ده تاسو دلته وینئ د وروستۍ برخه او په همدې کې تاسو ته لیکلی دي چې مثال تاسو همدغه د جولای د 10 مثال 10 تاریخ پورې ترسره نه کړئ ستاسو چینل چې دی هغه به بیرته ډیمونیټایز شي مثال ستاسو چینل څخه به اعلانات هم لرې شي مثال د پیسو ګټلو نه بهر شي مثال هیڅ پیسې به تاسو په همدې نه شئ ګټلی ستاسو چینل به بیرته ډیمونیټایز کیږي که ستاسو چینل مونیټایز وي یوې خبرې ته مو بله ته هم فهمي دا د هغو یوټیوبرانو ورونو لپاره دی مثال همدا پالیسي چې ده چې د چا چینل مثال مونیټایز شوی وي اکسپټ شوی وي شرطونه مو پوره کړي وي نو زه به اوس تاسو ته وروسته له دې کمپلیټ اوس طریقه هم وښیم تاسو ټول متوجه شئ چې همدا پالیسي موږ څنګه مثال او په کومه طریقه مثال اکسپټ کولی شو نو تاسو ته ملګرو یو میسیج راځي په خپل یوټیوب سټوډیو کې که هغه موبایل وي او که کمپیوټر وي زه همدا یوټیوب سټوډیو نه کلیک کوم لږ انتظار پاتې کېږو خو دلته زموږ کومه یوټیوب سټوډیو چې ده هغه اوپن شوه نو دلته ملګرو تاسو ته یو میسیج راځي په همدې ځای کې تاسو ته پالیسي ښایي دلته به تاسو په ډن اکسپټ باندې کلیک کوئ او دلته ما سره فعلا نه میسیج نشته ما یو ځل کلیک کړی یم مثال زه په همدې پروسه کې لږ داخل شوی یم مثال یو سټیپ ما ترسره کړی دی تاسو ته به زه وښیم دلته په مونیټایز نه زه کلیک کوم هر کله چې زه په مونیټایز باندې کلیک وکړم دلته تاسو وینئ ریویو اینډ اکسپټ ما یو ځل کلیک کړی دی تاسو چې هر کله کلیک وکړئ تاسو ته به همدغه شان یوه مرحله راشي مثال دوه سټیپه په همدې ریویو باندې به تاسو کلیک وکړئ لومړی سټیپ تاسو وینئ په همدې به کلیک وکړئ که ستاسو کمپیوټر وي مثال که ستاسو موبایل وي هماغه یو میسیج درته راځي مثال په یوټیوب سټوډیو کې په لومړی ټایټل برخه کې دلته به همدا پالیسي تاسو ټول اول ولئ مثال د نه وروسته به همدا چیک ولګوئ او اکسپټ باندې به کلیک وکړئ هر کله چې په اکسپټ باندې کلیک وکړو تاسو وینئ لومړی سټیپ زموږ بشپړ شو کمپلیټ شو همدې څخه وروسته به تاسو په دویم سټیپ نه کلیک کوئ ریویو باندې دلته به هم همدا پالیسي تاسو لوستلی هم شئ له همدې څخه وروسته به تاسو د چک مار ولګوئ او په اکسپټ باندې به بیا هم کلیک وکړئ هر کله چې اکسپټ باندې کلیک وکړو ستاسو دواړه سټیپونه کمپلیټ شول اوس هم نوره خبره لږ پاتې ده خلاص نه شول هر څه دلته به تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ بیا هر کله چې دلته کلیک وکړو په سبمیټ باندې اوس موږ یوې بله مرحلې ته داخلیږو لږ خبره پاتې ده او ډېر څه نه دي پاتې دلته به تاسو بیا مثال تاسو دلته وینئ لیکلی دي فبرورۍ په اوله په 23 تاسو په شارټ ویډیوګانو نه هم پیسې شروع شي ټرن ګو ټو ټرن ان په همدې به کلیک کوئ هر کله چې په همدې بیا کلیک کړه دلته به بیا ملګرو تاسو راشئ لاندې په ټرن ان باندې به لاندې کلیک وکړئ تاسو دا وینئ په همدې به کلیک کوئ هر کله چې په همدې کلیک وکړو بیا به تاسو ښکته راشئ دلته به همدا چک ولګوئ همدلته به تاسو په اکسپټ باندې کلیک وکړئ
دلته به ملګرو تاسو بیا همدا ټرن ان ووهئ. همدې څخه وروسته اوس زموږ کومه پروسه چې ده همدغه کمپلیټ شوه. تاسو دلته وینئ هغه زموږ کوم سټیپونه چې و دواړه کمپلیټ شول، اکټیو شول. تاسو وینئ لومړی سټیپ هم اکټیو دی، دوهم د شرط ویډیوګانو کوم سټیپ چې و هغه هم اکټیو شو. موږ اوس کولی شو چې په شرط ویډیوګانو باندې یعنې مثلا شرط ویډیوګانې 1 منټ دقیقې څخه کمې څو سیکنډه په همدې ویډیوګانو لنډو ویډیوګانو باندې هم موږ اوس پیسې ګټلی شو. نو په همدې طریقه به تاسو ځئ کټ مټ دلته نور اپشن هم دي، همدا هم تاسو ته ښایي. په همدې کې هم تاسو بیا په مختلفو طریقې پیسې ګټلی شو. خو ستاسو په اډسنس پورې لري چې ستاسو اډسنس په امریکا کې یا په بل هیواد کې وي، همدا اپشن بیا زیات تخلصیږي. زه تاسو ته اوس په کمپیوټر کې هم ښیم، هلته به هم تاسو ته اکټیو لیکلي وي، موږ ته اوس هلته هم اکټیو لیکلي دي. نو همدا طریقه ده. زه راځم مثال خپل ګوګل کروم براوزر ته، په همدې کې یوټیوب سټوډیو ته داخلیږم. دلته راځم مثال په خپل مونیټایز اپشن باندې کلیک کوم. تاسو دلته وینئ زموږ کوم دواړه سټیپونه دلته هم اکټیو ښیي. په کمپیوټر کې په همدې شکل تبریک یا په ګوګل کروم براوزر کې او په یوټیوب سټوډیو کې مثال په موبایل کې په هغه شکل تاسو ته ښکاري. نو تاسو یې دلته هم اکسپټ کولی شئ په همدې طریقه، او هلته په یوټیوب سټوډیو کې هم اکسپټ کولی شئ. نو په همدې طریقه تاسو همدا سټیپونه حتما ترسره کړئ. که ستاسو چینل مثال مونیټایز شوی وي، ستاسو چینل مثال اکسپټ وي، پیسې په چلن شوي وي، نو تاسو به همدا کار حتما کوئ. که دا کار تاسو ونه کړئ ستاسو چینل بیرته ډیمونیټایز کیږي. د همدې 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 تاریخ پورې همدا وخت تاسو ته درکړل شوی دی. نو تاسو به همدا کار حتما کوئ، مثال همدا به حتما اکسپټ کوئ. که تاسو یې اکسپټ نه کوئ، همدا سټیپونه تاسو ترسره نه کوئ، ستاسو چینل بیرته ډیمونیټایز کیږي. نو ویډیو مو که خوښ شوي نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ، په خپله یې لایک هم کوئ، چې دوی هم له همدې څخه برخمن شي، په آینده کې له همدې ستونزو او همدې مشکل سره مخ نه شي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت، په خدای مې سپارلی یاست.